د لمریزو هندارو په وسیله د غنمو د اوړه کېدو ماشینونه د ماشینونو ته په ځایي اصطلاح شمسي ژرندې ویل کیږي. د هلمند د مرکز ترڅنګ په ټولو ولسوالیو کې د لمریزو ژرندو فعالیتونو سره د ژرندو مزد یا د لاس اجره کمه شوې ده. د لښکرګاه ښار په یوه څنډه کې د لمریزې ژرندې مالک کریم الله وایي یو من غنم په 15 افغانۍ اوړه کوي چې د موټري ژرندې په پرتله مزدوري یې لږه ده. دی وایي دلته د غنمو د پاکولو ماشینونه هم لري چې غنم تر پاکېدو وروسته اوړه کیږي. وایي که مشتریان پیسې ونه لري نو د نغدو پیسو پر ځای په مزدوري کې هم غنم ترې اخلي. کورو والا موږ ته خپل غنم راوړي بیا موږ دلته ورته اوړه کوو چې دا ځینې په مزد ورته اوړه کوو او ځینې چې دی په پیسو ورته اوړه کوو. ځینې خلک وایي زموږ د غنمو څخه غنم واخله حق واخله چې هغه پر پاکو غنمو باندې موږ 10 مزد اخلو. د میرویس په نوم د یوې بلې لمریزې ژرندې مالک وایي د لمریزو ژرندو لاسي اجره یا مزد ځکه کم دی چې دا ژرندې مصرف نه لري، یوازې د لمریزو هندارو په وسیله چلیږي. او له بلې خوا د چاپیریال ساتنې په برخه کې هم دا ژرندې ځکه اغیزمنې دي چې دود غبار نه تولیدوي، یوازې د لمریزو هندارو په ذریعه غنم اوړه کوي. د دې سوالات مورل ډېر دی چې یو خو داسې دی چې ډیزل نه مصرفېږي، دود غبار نشته. وروره اسانتیا ده په کوم وخت چې زړه وغوښته په یو بچن باندې چالانېږي، په یو بچن ګلېږي او مراجعین هم خوشحاله دي. زه د ارزانه ورته تمامېږي په 4-15 افغانۍ باندې موږ من ورته اوړه کوو او بل اوړه یې ډېر میده دی، خلک یې خوښوي، ګرمېده نه کوي ډېر، نو خلک ځینې خوشحاله دي، دا اقتصادي دي. د لښکرګاه ښار اوسیدونکی سید رحمان وایي له کله چې شمسي یا لمریزو ژرندو دا ولایت کې فعالیت پیل کړی، ورسره سم په مرکز لښکرګاه ښار او ولسوالیو کې سلګونه خلکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاري فرصتونه برابر شوي دي. دی وایي دا ژرندې د مشتریانو او کارګرو لپاره ځکه ښې دي چې هم د لاس اجره کمه ده او د بلې خوا بشري ځواک ته د کار کولو زمینه برابره شوې او فعالیت یې خلکو ته اقتصادي تمام شوی. شوی بالا زیر په کاروبار شوی شو د یافتای د سړي سره کار په مزدور رااله هغه سره په تر وخت پورې بازار وسره راخو شو ول خوشاله د سړي خوشاله ما خپل د کار اوس د دیندار وساده او ډیر سخت دی نو د ډیر کار ډیر تر وساده. افغانستان کې د تیرو لسیزو راپدې خوا بعدي د اوبو ژرندې، میچنې او موټري ژرندو څخه د غنمو د اوړه کېدو استفاده کېدل، خو د تیرو 4-5 کلونو راپدې خوا لمریزو ژرندو د پخوانیو ژرندو ځای نیولی، فعالیت یې ټولنه کې چټک او اغیزمن ثابت شوی دی.